د اتلانتیک سمندر په ژوره کې یو ماشين د سمندري پالنګ یو ټوټه راوچتوي. ډبرې یې عادي ښکاري، خو د حیرانتیا خبره ده چې دا د ځمکې د ځینو تر ټولو ګران بیو قانون دی. د بریتانیا د جیمز کوک په نامه د څېړنې بیړۍ څخه ساينس پوهانو یو ډول د اوبو ځمکني روباټونه د سمندر ژورې ته د څېړنې لپاره ورښکته کړل. دوی وموندل چې تنریف ته نږدې د اوبو لاندې د یو غره لوړه طبقه په ډېر غیر عادي ډول پوښل شوې ده. دا غر له ډبرو جوړ شوی دی، خو د وچې ځمکې له غرونو سره ډېر توپیر لري، ځکه په دې کې یو ډول ځانګړي مواد شته. دغه توکي کمسارې ځمکني مواد نومیږي او د بادونو په توربینونو او د ټیلروم په نامه ماده کې کاریږي. ټیلروم په یو ډول لوړ اغیز لرونکي لمریز برېښنایي تختو کې کاریږي. د دغو موادو خوځول پر ځمکه ډېر ګران کار دی، خو وروسته له ژورو فکرونو دوی د اوبو لاندې دا هر څه په ډبرو کې وموندل. هیڅ وړیا نه دي. که تاسو دغه زرغونې انرژۍ ته اړتیا لرئ، موږ بیا خامو موادو ته اړتیا لرو چې داسې آلې جوړې کړو چې انرژي تولید کړي. نو هو، یا باید ځمکه وکیندو او ترې راوباسو او لوی سوري پکې جوړ کړو، او یا باید د سمندر له بیخه راوباسو او وړوکي سوري پکې جوړ کړو. د کان کیندنې یو شرکت واردمخه لوی روباټ ډوله ماشینونه جوړ او تیار کړي چې کولای شي د سمندر پر پالنګ پرمختګ وکړي او د ډبرو د ترلاسه کولو لپاره یې مات کړي. موږ په ژورو اوبو کې کانونه پرانیزو. نو په ژورو اوبو کې د کان کیندنه څومره تاوان اړولی شي؟ یوې بریتانوي ډلې داسې تجربه ترسره کړې چې د خاورو ډیره لویه کچه پمپ کوي چې د کانونو تاوان کم کړي. یوه ویره دا ده چې د خاورو پمپ کول به د 1.5 کیلومتر شاوخوا سمندري ژوند له منځه یوسي. اټکل یې ګران دی. په ژور سمندر کې هر څه د قانونو له هغې سره نښتي دي چې موږ یې په اړه پوهې ته اړتیا لرو. موږ لا هم په ډېر لږ څه پوهیږو چې لاندې څه روان دي. موږ څېړو چې څنګه د سمندر په دومره ژوره کې لا هم ژوند شته چې هیڅ چا یې په اړه فکر نه کاوه، خو دلته د ډېرو مهمو قانونو خزانه شته.